د کابل په زړه کې د هلال تلویزیون د عصر هلال خپرونې په دوام سره بیا هم ډېر ښه راغلاست. لکه څنګه چې مو د خپرونې په پیل کې یادونه وکړه چې نن د اعتدال او برابرۍ نړیواله ورځ ده، نو زموږ سره په خپرونه کې د سلام پوهنتون رئیس یا مشر ډاکټر مصباح الله عبدالباقي سره خپرونه کې دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې موږ بلنه ومنل. عصر هلال خپرونې ته ډېر ښه راغلاست. ډېره مننه کور ماباد ژوندي اوسئ. غواړم خپرونې لومړۍ پوښتنه په دې باندې پیل کړم چې په خپله اعتدال زموږ په ټولنه کې په څه معنا دی او تاسو څه تعریف ورکوئ ورته؟ حقیقت دا دی چې اعتدال او وسطیت یو ډېر لوی او پراخه مفهوم دی. دا کله کله په منفي معنا باندې استعمالیږي او کله په مثبته معنا باندې. بعضې خلک چې هغه په منفي معنا باندې استعمالي هغه نه دا هدف اخلي چې د کله حق انسان پرېږدي، لږ د حق نه واخلي او لږ د باطل نه واخلي او یو منځنۍ لاره غوره کړي. دې ته هغوی وسطیت او اعتدال کله کله په دې مفهوم باندې اخلي. او کله چې د غربي نړۍ لیکوالان او دغه د اعتدال او د وسطیت غوښتنه کوي، هغوی همدغه منفي او نادرست مفهوم ترې اخلي. دا مفهوم چې دی د قرآن له نظره دا مردود او بالکل رد شوی مفهوم دی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی په څه کتاب باندې ایمان راوړئ او څه باندې کفر کوئ. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله کفارو پیشنهاد وکړه چې راځئ یو منځنۍ لاره به غوره کړو، نعبد ربک یوما وتعبد الهتنا یوما. یو ورځ به موږ ستا د خدای عبادت کوو، یو ورځ به ته زمونږ د خدایانو عبادت کې. نو الله جل وعلا شانه سوره الکافرون نازل کړه، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اخر کې الله جل وعلا شانه ورته وایي چې دې کې دغه نشته، د تنازل نشته د حق او د لکم دینکم ولی دین. په دې مفهوم باندې اسلام اعتدال نه مني او نه کله کله خلک وایي منځلاري مسلمان دی. دا همدغه مفهوم ترې اخلي چې غربیان یې ترې اخلي. دا مفهوم مردود دی، لیکن وسطیت او اعتدال چې دی دا په خپله یو اسلامي اصطلاح ده. د دې معنا دا ده چې اصلا د اسلام په طبیعت کې داسې خاصیت پروت دی چې په هغه کې نه تشدد شته نه سختوالی شته دی، بلکې دا د انسان د طبیعت سره متناسب یو دین دی. په حقیقي مفهوم باندې په اسلام باندې عمل کولو ته اعتدال وایي. لکه وروسته چې بیا یعنی موږ چې کله په ژوند کې د اعتدال نښې نښانې او په هغې باندې بحث کوو انشاءالله، په هغې کې به دا قضیه ډېره ښه واضح او څرګنده شي. استاد زه غواړم یو څه ووایم چې تاسو کتاب هم لیکلی دی د اعتدال او برابرۍ په اړه باندې، حتما مقالې به هم لرئ. خو زه غواړم دا وپوښتم چې د اعتدال ضد په خپله بیا څه دی؟ څه شی د اعتدال خپله خشونت ویل کېږي که نه داسې نوره ټرمینالوژي هم شته چې د پر دې باندې دلالت کوي چې د اعتدال یا نه برابرۍ یعنی اصلا هر هغه شی چې د اسلام د طبیعت سره غیر متناسب وي هغه د اعتدال ضد دی. ځکه موږ د اعتدال تعریف دا وکړو چې په بشپړ ډول باندې په درسته توګه باندې د الله په دین باندې عمل کول په ټول شامل او کامل مفهوم باندې دې ته اعتدال او وسطیت او د الله تعالی دین په خپله د اعتدال څخه په خپله دغه دین یو معتدل دین دی. ظلم د اعتدال سره یعنی یو مقابل مفهوم دی. کوم ځای کې چې ظلمي هلته اعتدال نشته. غلو یا یو شي کې زیاتې کول دا د اعتدال مقابل او ضد مفهوم دی. کوم ځای کې چې غلو وي، یعنی مثلا یو څوک انبیاء علیهم السلام ته د خدایي درجه ورکي، یا مثلا یو د چا دومره تقدیس او دغه وکي
چې هغه د په عقیده کې غلو ده، یا مثلا په عبادت کې داسې غلو وکړي لکه هغه خلک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي یو ویلی چې زه به ورځ او شپه روژه کېږم او افطار به نه کوم، او بل ویلی لا تزوج النساء، بل ویلی چې زه به همیشه قیام کوم او وده کېږم به نه. پیغمبر علیه السلام ورته ویل دې ته غلو وایي، دا اعتدال نه دی. یعنې ته زیاتی کوئ، دا زیاتی کوئ تاسو. حتی خپل په حق کې هم زیاتی ورته ویل کېږي. د خپل ځان په همدا وجه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه د ښځې شکایت وکړ چې نه وده کېږي او نه دغه کې راوغوښته، ورته ویلې چې ان لنفسك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا. دا ټول شیان ورته ویلې چې ستا د نفس هم حق شته دی، ستا د کور خلکو هم حق شته دی، د فآتي کل ذي حق حقه. نو بیا به ته یو معتدل او درست انسان. استاد که اوس راسو د اعتدال نښانې یاد کړو چې کومې دي او څه ډول استفاده کولی شو زموږ په ټولنه کې؟ منګه یعنی که چېرته د اعتدال په دې مفهوم باندې منګه واخلو چې اسلام په یو کامل او شامل مفهوم باندې فهم کو، نو دا به د اعتدال اساسي او درسته نښه. یعنی مثلا اسلام چې دی یو کامل او شامل دین دی، هغه عباداتو ته هم شامل دی، هغه اخلاقیاتو ته هم شامل دی، هغه سیاست تم شامل دی، هغه اقتصاد او تجارت تم شامل دی، ټولو اړخونو ته شامل دی. په دغه مفهوم باندې که چېرته موږ اسلام فهم کو، دا به د اعتدال نښي. لیکن که څوک یوازې د اسلام یو اړخ راواخلي او هماغه باندې ترکیز زیات وکړي، څوک وایي په اسلام صرف د سیاست نوم دی، نور ټول اړخونه یې پرېږدي، دا به د اعتدال نه وتی. یا څوک چې وایي اسلام یوازې د لمونځ او د روژې نوم دی، په هغه کې د سیاست او د اقتصاد برخه نشته، دا به د اعتدال نه وتی. همداراز که چېرته څوک دا تصور ولري چې اسلام روحانیت دی او مادي قضایا چې دي هغې باندې اسلام اهتمام نه کوي، فکر نه ورباندې کوي، پاملرنه نه ورته کوي، دا به د اعتدال نه وتی. نو اسلام په کامل او شامل فهم باندې فهمول دا دغه دی. همدې وجه نه الله جل وعلا شانه فرمایي وان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله. یعنی څه چې الله نازل کړي په مکمل شکل هغه د هغې په اساس باندې د خلکو ترمنځ حکم وکړه، هغه که سیاست پورې تړلی، که اقتصاد پورې تړلی، که تجارت پورې تړلی، که روحانیت پورې تړلی، که د جسد غوښتنو د جسم غوښتنو پورې تړلی، او د دې نه ویریږه چې یعنی څه شیانو نه تا غافله کړي دا خلک د هغه شیانو نه چې همدا رقم ته د نصوصو درست فهم د سم پوهاوی یعنی د فهم دپاره درست منهج او درسته تګلاره غوره کول، دا د اعتدال او د دغې غوښتنه ده. څه خلک داسې دي چې نصوص چې دي هغه یوازې په ظاهر باندې حمل کوي، دې ته زمونږ په فقهي تراث یا د علمي تراث کې دې ته ظاهریه وایي. هغوی دې ته نه ګوري چې د نص مقصد څه دی، هدف څه دی، هغه اصل محتوا چې الله جل وعلا شانه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې غوښتنه کړې ده هغه څه شی دی، دې ته متوجه نه دي، خو صرف هغه ظاهر کې چې څه شی راغلی دی هماغې باندې عمل کوي. څه خلک بیا داسې دي چې د مقاصدیت په نوم باندې اصلا خپل عقل په نصوصو باندې حاکم ګرځي، وایي چې ظاهر مراد نه دی، بیا هغه دپاره داسې معناګانې ور اغوندي چې هغه اصلا نه د شریعت غوښتنې او نه دا دواړه مناهج او دا دواړه تګلارې چې دي دا نادرستي او د اعتدال نه او د وسطیت نه لرې تګلارې دي. کله چې موږ نصوص په یعنی د نصوصو ظاهر په د مقاصدو او د عقل په رڼا کې فهم کو،
نو دا هغه اساسي نښه ده چې موږ به اعتدال او دغه راوستي. ښه، کېدای شي استاد دې ته اشاره وکړي چې په هغه ټولنه کې چې اعتدال نه وي واقعا څه پیښیږي؟ یعنی حقیقت دا دی چې هلته په اسلام باندې درست عمل نه کیږي، هلته ظلم رامنځته کیږي، هلته د حقوقو د خپو لاندې کېدل رامنځته کیږي، هلته یو متوازنه ټولنه نه رامنځته کیږي. د هغې ټولنې مثال داسې لکه انسان چې په متوازن شکل باندې الله جل وعلا شانه خلق کړی دی، چې د سر حجم، د لاسونو، د خپو، د نور جسد د حجم او د شکل سره متساوي او متوازن وي. لیکن که چېرته سر غاټ شي او نور جسم وړوکی پاتې شي، دې ته څوک متوازن او درست جسم نه وي. که د یو چا یو خپی اوږده یو بل خپی لنډ وي، دې ته موږ ګوډ ویو. همدا رقم ته که د چا یو لاس لنډ یو بل، دا یعنی د اعتدال معنا دا ده چې په درست او همه جانبه شکل باندې په اسلام باندې عمل وشي. کله چې یو اړخ باندې ډیر اهتمام کیږي او بل اړخ د پامه غورځول کیږي، هغه یو نامتوازنه او نادرسته ټولنه رامنځته کوي. یعنې د بیلګې په توګه مثلا که یو څوک په دې باندې اهتمام کوي چې عقیده درسته شي او عقیده بیا د عمل پورې نه تړي، ټوله دغه چې ده په عقیدي باندې او په عملي لحاظ باندې ټولنه هغه د اعتدال خواته نه ځي. همدا رقم ته مثلا یو څوک دی چې په عباداتو باندې کلک تاکید دی، لیکن د سیاست برخه او د قانون برخه، د اقتصاد برخه د اسلام نه ایستلي او پام نه ورباندې کوي، هغې باندې پام نه کوي. دا ټولنه چې ده دا معتدله او درسته او صحیح ټولنه نه ده، دا یو مشوهه او غیر معتدله او غیر وسطي ټولنه. او استاد کېدای شي په پای کې هم دې ته اشاره وکړي چې څنګه کولی شو یو معتدله انسان واوسو له هر نګاه نه، لکه څنګه چې تاسو تشریح ورته ورکړئ چې یو انسان باید هم په دین باندې ځان پوه کړي، هم سیاست، هم اقتصاد، او بالاخره د ټولنې لپاره برخې باندې سړی پوه اوسي تر څو یا سر ډېر غټ نه سي یا سر ډېر کوچنی نه سي. یعنی حقیقت دا دی چې د اسلام درست فهم چې دی هغه د ټولو نه اساسي پوړی ده. یعنی کله چې یو انسان په درست او په شامل شکل باندې اسلام فهم که، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی و، نو په دې باندې دی اولنی ګام دی. د دې نه وروسته بیا په هغې باندې د عمل کولو دپاره چې فهم درست شو، نو بیا د عمل کولو لارې چارې اسانېږي. د همدې وجې نه د ډېرو مصلحینو دغه دا وه چې من الفهم نبدا، من الفهم نبدا، یعنی د فهم نه موږ پیل کوو. کله چې فهم د اسلام په اړه باندې درست شو، نو بیا د هغې په نتیجه کې یو معتدله او درسته ټولنه رامنځته کېږي. ځکه موږ د اعتدال معنا دا وکړه چې په څنګه چې اسلام راغلی دی د الله لخوا نه، په هماغه شکل باندې هغه عملي کول، دا په حقیقت کې یو معتدله او یو وسطي تصور او فکر او ټولنه رامنځته کوي. کله چې اسلام باندې سړی په دې شکل پوه شي، نو بیا هغه یو معتدله او وسطي ټولنه رامنځته کوي. ډېره مننه د سلام پوهنتون رئیس ډاکټر مصباح الله عبدالباقي. کور ما بعد چې موږ بلنه ومنله استاد محترم، ژوندي اوسئ. دمه اخلو، بېرته ژر راګرځو.